سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټول راته ښه اوسېږئ. ملګرو، نننۍ طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک هغه سټوري نه عکسونه کاپي کړو خپل ګیلري ته. یعنې فیسبوک سټوري کې یو چا یو عکس ورکړی او هغه تاسو خپله پوهېږئ چې 4 ساعته ټایم لري، هغه څنګه کولی شو ډاونلوډ کړو. نو یوه غوښتنه ده کوم که تر اوسه پورې تاسو زما چینل ته نه یې راغلي او اوس راغلي دغه زما چینل سبسکرایب کړئ او سره د بیل آیکن هم کلیک کړئ تر څو له هرې ویډیو نه تاسو برخمن او خبر اوسېږئ. زه هر رقم ته ښایسته ویډیو ستاسو په خوا جوړوم. ګورئ ملګرو، کله چې موږ فیسبوک ته راشو دغلته د بره برخه کې لیکلي ګوره سټوري، نو دلته هر چا عکس ورکړی تقریبا دغه عکس 4 ساعته ټایم لري او موږ نشو کولی د عکس کاپي کړو. ګوره زه دغه بره باندې کلیک کوم، ګورئ دلته د کاپي کولو یا د سیف کولو کوم بټن یا نشان نشته دی. دغه ویډیو هم ګورئ ډېره ښایسته ویډیو ده. نو دا مې یو استاد دی پورته کړې، دا وګوره، دا هم زه نشم کولی چې کاپي کړم. نو دغه طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شو دغسې ویډیو د یو عکس چې خوښ هم شي هغه څنګه خپل ګیلري ته واړوو. ځکه په سټوري کې ډېر ښایسته ښایسته لنډې ویډیو او عکسونه هر څوک شیر کوي، نو هغه موږ نشو کولی چې خپلې ګیلري ته یا موبایل ته یې ډاونلوډ کړو. ګوره که دلته زه راشم دغه فیسبوک دی، فیسبوک لایټ ته راشم او هم وګورم، بیا هم کومه د سیف کولو یا د ډاونلوډ کولو تڼۍ پکې نشته دی چې زه هغه ډاونلوډ کړم یا سیف کړم خپل موبایل ته. نو دغه طریقه درته ښیم چې راځئ تاسو ته هر یو د ګورئ ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هر چا شیر کړي، خو زه یو هم نشم کولی ډاونلوډ یې کړم. ټیک ټاک نه ډېرې اکثره ویډیوګانې جوړوي خلک، تقریبا دا 4 ساعته وخت لري چې څوک سیف سټوري ته عکس یا ویډیو اپلوډ کړي، هغه بیا 4 ساعته پس ختمېږي. ښه راځو تاسو ته زه یو اپلیکیشن ښیم. د دغه اپلیکیشن په ذریعه باندې موږ کولی شو د سټوري عکسونه او ویډیوګانې او هر څه چې هغه ډاونلوډ او خپل موبایل کې وساتو. دغه اپلیکیشن نوم دی سیف سټوري په نامه. سیف سټوري ورته ولیکئ، که نه و پیدا هم نه کړو زه به د دغې لینک په ډسکرپشن کې درکړم، هغې ځای نه هم کولی شئ ډاونلوډ کړئ. ګوره دا به زه یې انتخاب کړم، تقریبا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او 1 میلیون پلس ډاونلوډ کړی دی. 1 میلیون نه زیات کسانو ډاونلوډ کړی، 15 MB دی، 4.3 دی ریټینګ دی. که تاسو پیدا نه کړو زه به خیر د ډسکرپشن کې دغه لینک درکړم، د هغه ځای هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. ما ته یې ډاونلوډ کړی دی، اپډیټ کولو ته یې اړتیا نشته دی. اپډیټ زه څه کوم، زه راځم دا اوپن کوم، تاسو ته یې ښیم چې زه کولی شم رښتیا هم عکسونه او ویډیوګانې کاپي کړم او ډاونلوډ کړم موبایل ته او که نه. ګورئ دا سیف سټوري دغه اپلیکیشن چې کله کلیک کوئ دلته هوبهو داسې دی لکه فیسبوک په شان دی او فیسبوک په رقم ته پوسټونه هر څوک پکې کولی هم شي، لیدلی هم شي. دغه علامه دی، بل دا وګوره دا میسجو ځای دی او دغه بل دا د نوټیفیکیشن دی. نو زما کار چې دی دغه دویم اپشن سره دی، دغه سره دی. په دغې کې خلکو چې ویډیوګانې عکسونه جګ کړي هغه زه ډاونلوډ کولی شم. ګورئ لکه اوس پر مثال دغه ما یو ملګری دی، د دې یو عکس اوس زه څنګه کاپي کړم. حمید سمسور دغه کلیک کوم، ګورئ دغلته ډایرکټ اتومات د سیف ډاونلوډ علامه چې ده د ښي اړخ ته دغه به کلیک کړئ او بس ډایرکټ به ستاسو ګیلري ته د عکس ډاونلوډ شي. یوه ویډیو هم ستاسو د ښودنې دپاره چې پوه شئ هم ډاونلوډ کوم تر څو پوه شئ چې آیا کولی شو په رښتیا هم ډاونلوډ کړو او که نه. کوشش کوم هماغه د استاد ویډیو ډاونلوډ کړم چې هغه استاد جوړ کړې وه، ډېره ښکلې ویډیو وه. دغه ده پیدا مې کړله. دغه ویډیو ګوره په دغه سیف باندې ځئ او هماغه ده ګوره په دغه ټیک مارک غشی غوندې په دې باندې به کلیک وکړئ
او دا به ډایرکټ ډاونلوډ شي ستاسو ګیلري ته یا د موبایل او یا میموري کارت حافظې ته. ښه دغسې کله کله دا اعلان راځي ورباندې. لږ انتظار کوو. دا د ډاونلوډ شوه. اوس راځم ګورم چې ویډیو کې دا وګوره لومړي سر کې راغله دا ویډیو. دغه د ډایرکټ زما موبایل یا تا ډاونلوډ شوله. ښه د ملګرو دغه طریقه تاسو ته مې وښودله. که کومه پوښتنه لرئ راته کمنټ کړئ چې درته ویډیو په جوړه کړمه. نور مو په الله باچا سپارم. والسلام علیکم.